ټول لګښت په دې ډول دی 11,000 مې په پولیسو ماموریت کې ستا په ضمانت کې ورکړې 15,000 مې رشوت ورکړي او بل د ډوډۍ موډۍ د سوې 300 دا ستا د پلار دی وم ستا د پلار دی ایسته که پښه دي ایسته که یو کار وکړه ورسه هلته یو ځای بیده سه ځه ورک سه ځه رزیل ټوله سولې 8,900 بیا له چای مایو او وای بې غیرته د کوپرې ماتولو مې درته ویلي وه د ملا ماتولو مې نه وه درته ویلي د مخ ته راولوېده ما څه کړی وای زه یې ماتوم واخه ماته یې که یا خدا خیر پکښې واچوې الله د خیر یې کړي او وای ستا خو د ولې ډېر مست سوی نه وجوان پر دا خوله زما د لاسه خطا سوه ته ورسه نوې هنداره ور واچوه زه ماموریت ته پیسې درستوم ورسه درځئ او وای اخشه د بلدوزر لیدو ته نه رالې زه لیدلو ته هېڅ اړتیا نه لرم نسه چلولی دا خپل لیسنس او خپل موټروان غواړي تا ته یو څوک در معلوم دی روژانه ما ته موټروان را معلوم دی زموږ همسایه دی هغه راولم او وای ورسه راوله سمه ده ژر ورسه اول ما د ټولو څخه پوښتنه وکړه چې انشومان چیرې دی نو ویلی چې دلته هېڅ انشومان مانشومان نسته یوازې انشومانان مې دلته ډېر دي ما د اوارډ انشومن په نامه خلک پیژني اوارډ انشومن و د دې تر شا یو کیسه سته اورېدلې دي ده یا دره دې لیدلې ده ګیرګردن دره ګرګردن دره او دره مې یو داسې عجبه دره ده په هغه کې غټې غټې غونډیانې او پر هغه غونډیانو باندې ما یو غټ بلدوزر روان کړی و او داسې پر یو کښته سړک روان وم او هغه سړک هم ټولی په واوره داسې پټ و بلدوزر به یې وارې دې خواته ولاړې بیا به خواته ولاړې بیا به دې خواته ولاړې بیا به خواته ولاړې او دواړو خواو ته مې اوبه وې چې لاندې به مې کتل داسې معلومېدل لکه په تیاره کې چې ناست وم څه وایې اوهو رښتیا درته وایم تر هغه ځای خلک په پراشوټ کې اوړي په خبر یې چې ولې چې نن یو څوک ورې لسې نو 3 ورځې بعد پای ته ورسېږي او په هغه ګړي زما د بلدوزر بریک هم خراب سو بیا بلدوزر دې خواته لوېدی دې خواته خو ما نه هیله کوئ که ما داسې څه ووایي نو هیله کېدی ته باور وکړه انجن یې د راکټ په رقم روان و د روای مې نه سوای نو خو واوره نو بیا مې دماغ کار شروع کړي بیا چې مې سټرنګ ته دا ګوتې ور واچوله چې دا ومې څرخوئ نو بلدوزر ځای پر ځای غره څه وسوه نو ته به د بلدوزر څخه هیله سوي به ستا پلاري او وای خلکو چیغې وهلې او بلدوزر ولاړې په یو درخته کې وموښتۍ ډشټن او درخته لاندې ولوېده ګرشتن نو بلدوزر ولاړې پر یو څوکه باندې ودرېدی پر دا بغلوم داسې کېدی ټولو خلکو کتله زه داسې ځینې لاووتم داسې لالم شه په کلاله یو بغل ته ودلېدم بیا نو د ښار جوړونې وزیر رالي ماته یې جایزه راکړه پر هغه ځای نه 3-4 ورځې بعد یې جایزه راکړه کور ته یې راوړه پر ملا یې وټکولم ویلی انشو ته انشومان نه یې ته هنومان یې هغه خو ستا د شکله څه معلومېږي ته مسخرې کوې یا معلومېږي او یا زما د شکله معلومېږي داسې نه ده یا معلومېږي درځه باور نه کوې درځه بس کل در وګرځوه ورسه بل څوک پیدا کړه ځه یو ګړی اوهو زیمه نمه ته درځه بایسکل را وګرځو دا څه د کړوب کافر د وختو ناکي بلدوزر دی ناکي دا خو زموږ د نیکهګانو د وختو دی